د افغان دعوت چینل درنو لیدونکو د شخصیت پیژندنې په دې خپرونه کې هم یو نامتو مسلمان عالم او اصلاح غوښتونکی شاه ولی الله دهلوي در پیژنو. زموږ چینل سبسکرایب او په شیر کولو سره زموږ ملاتړ وکړئ ترڅو دا رنګه او دې ته ورته نورې خپرونې درته چمتو کړو. شاه ولی الله دهلوي په 1903 کال کې زیږېدلی یو نامتو مسلمان عالم او اصلاح غوښتونکی و چې د 18مې پیړۍ په اوږدو کې په هند کې اوسېده. هغه په ډهلي کې په کال 1903 کې په یوه عالمه کورنۍ کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې له خپل پلار شاه عبدالرحیم دهلوي څخه چې یو مشهور صوفي عالم وترلاسه کړې. شاه ولی الله په عربي، فارسي، اردو او نورو ژبو بې ساري واک درلود. هغه د اسلامي علومو، قانون او فلسفې په اړه هم ژوره پوهه درلوده او د قرآن او حدیث د انتقادي تحلیل لپاره پیژندل شوی و. په اسلامي علومو کې د شاه ولی الله تر ټولو د پام وړ ونډه په فارسي ژبه د هغه د قرآن ژباړه وه چې خلکو ته یې د لاسرسي وړ ګرځولې وه. هغه د اسلامي فقه او روحانیت په اړه څو کتابونه لیکلي دي. شاه ولی الله د اسلامي وحدت ټینګ ملاتړی و او په ټولنه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره د مسلمانانو د ګډ کار کولو په اړتیا یې باور درلود. هغه په هند کې د اسلامي مدرسو په بیا احیا کې فعاله ونډه واخیسته او په ډهلي کې د مدرسې رحیمیه په ګډون ګڼ شمېر مدرسې جوړې کړې. د شاه ولی الله اصلاحي افکارو د هند په دیني او ټولنیزو برخو کې د پام وړ اغیز درلود. هغه د ځینو صوفیانه احکامو په عمل نیوکه کوله او د اسلام پخوانیو تعلیماتو ته د بیرته راستنېدو لپاره یې مدافع و. هغه د یوه متحد اسلامي دولت د جوړولو ملاتړ هم کوه چې د ده په اند د اسلامي هویت او ارزښتونو د ساتنې لپاره ډېر اړین دی. شاه ولی الله په 1962 کال کې د 59 کالو په عمر وفات شو. د هغه میراث د اسلامي پوهانو او فعالانو نسلونو ته اوس هم الهام ورکوي او د هغه آثار په اسلامي نړۍ کې په پراخه کچه مطالعه کیږي او درناوی یې کیږي.